کندهار کې پر یو شمېر یوټیوبرانو ممثلینو بندیز لګېدلی دی. کندهار کې د امر بالمعروف ریاست په تازه پریکړه کې د ممثلینو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د تمثیلي ویډیوګانو جوړول او خپرول منع اعلان شوي دي. په کندهار کې دوه یوټیوبران رونه زر او چینار چې له تیرو څو کلونو راهیسې اصلاحي او تنزیه ویډیوګانې جوړولې تازه ورباندې د کندهار امر بالمعروف ریاست بندیز لګولی او له تمثیله یې راګرځولي دي. د دغو پاڼو مسؤل عطاالله زر د دې بندیز پخلی کړی او له خپلو مینوالو څخه یې بخښنه او خدای پاماني غوښتې ده. دغو ممثلینو د خپلو طنزي ویډیوګانو جوړولو له کبله پر خواله رسنیو ګڼ مینوال موندلي وو چې د ټولنې ځینې ناوړه دودونه او خویونه یې په طنزي ژبه ننګول. د خان په نوم یو بل ممثل چې په مصنوعي ذهانت به جالب سوداګریز اعلانونه جوړول او د هیواد په نوم د یوې پاڼې چلوونکي هم له خپلو فعالیتونو لاس اخیستی او له امله د امر بالمعروف وزارت په قانون کې د ژوندیو شیانو له عکس اخیستلو څخه منع ښودل شوې ده. دغه پریکړه د کندهار پر هغو ګڼو ځوانانو مستقیم اغیز لري چې د ژوند اساسي عاید یې له همدې لارې ترلاسه کیده.